تازه نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. سبا د سنبلې نهم د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کال پوره کېدو سره برابر ده. تیر کال په همدې ورځ امریکایي وروستی عسکر هم له افغانستان څخه ووت او په یو پیړۍ کې د دریم امپراتورۍ د رانسکورولو ویاړ د افغانانو پر برخه شو. په دې ویاړ سبا د ملي ټلویزیون له لارې همدارنګه د نورو دولتي ملي دفاع او نورو وزارتونو لخوا ځانګړي مراسم نیول شوي دي. کابل هم د دغې ویاړلې ورځ په مناسبت د رڼاګانو امن ښار ده. د ښار په مختلفو برخو کې رڼاګانې او لیټونه لګول شوي دي. د سکون د ښکلی طالب جان د امارات د شکر ذوالجلاله بیا افغانستان د امارات د مسترغل مو مات کړ سپین بیرغ رپان د امارات د سپین بیرغ رپان د امارات د امن د سکون د ښکلی طالب جان د امارات د شکر ذوالجلاله بیا افغانستان د امارات د مسترغل مو مات کړ سپین بیرغ رپان د امارات. همدارنګه د دریم امپراتورۍ د راپرځولو د یو کال پوره کېدو پر مناسبت د الفاتح کمانډویي ځواک ځانګړي ویډیو استعارات هم صادر شوي. دغه استعارات چې په ځانګړي تکتیکونو همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو قوت ښیي. له هېواد څخه د وروستي اشغالګر عسکر د وتلو په مناسبت جوړ شوي دي او خپاره شوي دي. د صنعت اړوند 14 فعال پارکونه، 10 پارکونه تحت کار، 14 پارکونه پلان شوي او 10 پارکونه نور پیشنهاد شوي دي. سبا په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان اسلامي امارت د بریا د لومړي کلیزې په مناسبت سبا د وږي په نهمه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. د وږي په نهمه د اسلامي امارت په سرپرستۍ د امریکا وروستی سرتیری له هیواد څخه وویستل شو او بشپړه ازادي ترلاسه شوه. ټاکل شوې ده چې د وږي نهمه به د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولمانځل شي. د حیرتانو په دوه لاره کې د صنعتي پارک لپاره 4000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ د صنعت پارک پرانیستل شوی او 6 نور شرکتونو ته ځمکې ویشل شوي دي. دا څرګندونې د سوداګرۍ وزارت سرپرست الحاج نورالدین عزیزي کړي دي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په تیر کال کې زموږ صادرات 1 میلیارډ او 240 میلیونه امریکایي ډالرو ته لوړ شوي دي. د غوښتېپې کانال 11.3 چارې بشپړې شوي دي. د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت وایي تر دې مهاله د غوښتېپې کانال ټال 15 میلیونه متره مکعب کیندنه ترسره شوې چې د ټول کار 11.3 جوړوي. په دغه کانال کې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ملت ته د مالیې وزارت د حساب ورکولو کلنی راپور. په دغه راپور کې د مالیې وزارت سرپرست وویل چې تیر کال یې مالیې وزارت څخه د پاسه 15 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي. ملت ته د حساب د ورکولو په غونډه کې د مالیې سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدري وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې څه د پاسه 15 میلیارډ افغانۍ مالیاتي او غیر مالیاتي عواید راټول کړي دي. په پکتیکا کې د مجاهد څلور لارې د جوړېدو چارې پیل شوې ده. پکتیکا په مرکز ګردیز ښار کې د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د مجاهد څلور لارې د جوړېدو چارې پیل شوې دي. همدارنګه تیر یو کال کې د سلام مخابراتي شرکت د انټرنیټ له درکه 1.5 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي چې د تیر کال پر پرتله 21% زیاتوالی ښیي. د کابل، بلخ او هرات هوایي ډګرونو کې د رادار نصبولو چارې پیل شوي دي. ننګرهار کې د افغان او چین سوداګرو د قیمتي کاڼو مشترک جوړ شوی مارکیټ کې فعالیت پیل شوی ده. دا څرګندونې د چین هیواد د سوداګرو په استازیتوب وانګ د ننګرهار مرستیال والي سره په لیدنه کې وکړې. نوموړي همداراز وویل چې په ننګرهار کې د نفرتو د استخراج په برخه کې پانګونه کړې ده. د ځان نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ.
هیله ده د تازه خبرونو لپاره د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ.